ښځو تصویر نه ورکړي. اوس موټر دي دا څنګه دا سره لیدونکو دلته اوس هم هغه پخوانی سیستم هغه د ژرندې سیستم شته. دغه ژرنده چې تاسو ته ښکاري وګورئ نو موږ دغه وایو چې هغه پخوا وخت ډېر خوندور وخت هغه پخوانی وخت چې و ډېر ښه وخت. تاسو وګورئ دلته په دې ځای کې به دلته غنم واچوي د اوبو په ذریعه باندې دغه څرخ تاویږي او بیا دلته ډېره اوړه جوړیږي نو ډېر زیات خوند کوي او په دغو اوړو کې هم برکت و هم پکې خوند و هم پکې مزه و. اوس خو ټول کار ماشیني شوی ده او خدای دې وکړي چې لیدونکو ته هم هغه پخواني وختونه ور په یاد شي. هغه مشران هغه دوستان چې پخوا به یې مثلا دغسې ژرندې لیدلې وي پخوا به دغسې ځایونه به لیدلي وي او اوس یې دغه ته بیا ګوري پخواني وختونه به یې ذهن ته راغلي هغه پخواني وختونه به ورته یاد شوي. ځکه چې واوړو نورو سیمو ته لاړ شو نورې سیمې هم در باندې وګورو. ژوند درته وښیي د ژوند درته وښیي پل درته وښیي ماشومان درته وښیي. لیدونکو د نورلام صاحب دره خو مو ولیدله او اوس ځو یو مشر دغه وایي چې غرمې ډوډۍ به موږ سره وخورئ. هلته به هم لاړ شو او له هغې ځای نه دلته یو بل څه چې ډېر زیات مشهوره دي تیږې دي ډېرې غټې تیږې دي په هغې کې مثلا لکه سمڅې یا لکه کوټې داسې یو څه جوړ دي. هغې سیمې ته هم ورځو هغه سیمه به هم ګورو او هغه تیږې به هم تاسو ته وښیي. تاسو راسره ملتیا وکړئ پاتې شئ راسره.
مخ راځي مخ دا هم د نورلام صاحب د درې د زیارت کلی ده دا نو هغه لارې دي څنګه یې ماشومه خدای پامان زمون کورونه دلته دي غرمه دلته چیرې بیا بل خیر اوسې خدای دې خوشحاله ده لاس راک خیر اوسې مننه حاجي صاحب خیر اوسې خدای پامان حاجي صاحب خیر اوسې مننه خیر اوسې مننه ژوندی اوسې ډېره زیاته مننه دا ټوله دره چیرې دا د نورلام بابا یا د نورلام صاحب دره ده نو د دې ځي خلک ښه ژوند لري خوشحاله ژوند لري او دلته څوک هم ژوند کوي راضي دي خو غریبي شته او الله پاک دې په ټولو باندې رحم وکړي ښه دغه ویډیو واخلم
السلام علیکم تاسو کې مشرانو صحت مو ښه ده خسته شوي خو نه یې ښه اوس نورلام آباد ته ځئ تاسو کورونه دلته دي ښه ښه اوس مدرسې ته تللی وې خپله ښه څنګه ده مدرسه کوم ځای ته یې رسولې ده خیره وړکۍ دوره کې او بل قاري صاحب ته زه ثانیه درجه کې وم ښه ښه نام خدا نام خدا ځکه نه بس همدغه نو دنیا کې خو همدغه تعلیم و درس پاتې نور نو چې پاتې کار روزګار خلاص هم نشته که څنګه که نه تاسو دې الله خوشحاله لري کامیاب اوسېږئ نو نورلام صاحب ته لاره لږ پاتې لږه ډېره نه انشاءالله رسېدلي دغه نورلام صاحب د خپل دلته زیارت کلي بیا مشهور هغه دی ښه زموږ جامع مسجد دی هلته نورلام صاحب دی خپل هغه مقبره همالته دی دا رسېدلی وو انشاءالله ښه مزې ښه تاسې مخکې زموږ بالاخره درپسې یو صحیح ده مهرباني راځئ تاسو ناظرین دی خیر دی قدرمنو لیدونکو د نورلام صاحب په دره کې بیا د زیارت په کلي کې داسې تیږې چې دې څخه مغارې جوړې شوي دي دا تیږې سورې شوي دي دا چې په کوم وخت کې دا تیږې سورې شوي دي خو په ډېر اساسي شکل سره دغه ځایونه لکه په یو ماشین باندې چې دغه تیږې سورې شوي وي جوړې شوي وي چې یوه له بوی څخه دا د وګوره دلته دغه دی ځایونه هم ښکاري چې دا لکه مثلا دغه د قلم یا د چیشي په زور باندې د هنګرۍ کوم قلم چې په هغه باندې وهل شوي دي نو نه پوهېږم چې دا د څه دپاره جوړ شوي او د څه د کومې استفادې دپاره په کوم وخت کې دقیق معلومات نه لرم دلته یو مشر ستغه معلومات راکړي تاسو دلته هم راسئ که دا ځای هم وګورئ د دې تر څنګ دا هم یعنې په دې کې که وګورو یو یا دوه انسانان دلته ځایږي فیضیان ته راسه د دې تصویر واخله نو دا هم ډېر په اساسي شکل سره ګرځېدلي دغه کونجونه وخې لکه هې ختلی څه ده دغه هر څه چې وګورئ تاسو نو ډېر داسې په ښه طریقه سره جوړ شوي دي تصویر ته واخله فیضیان وړاندې راسه یعنې کولی شي هلته د بالغ په رقم یو ځای هم ورته جوړ شوی ده چې یو څوک ښه ارام باندې خوب هم کولی شي داسې دیوالونه دغه شیان ټول تصویر کې واخله فهیم جانه نو د دې تر څنګ نور هم دغسې تیږې هم شته په دې ساحه کې په لار کې نور تیږې مې دلته یو مشر ولاړ ده دنه به لږ معلومات واخلو چې دی په دې اړه باندې څه راته وایي کاکا